السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه یم احمد رشاد او د کمرې په برخه کې را سره محمد حنیف اکبر دی او تاسو وطن وزټ یوټیوب چینل ګورئ. نن مو د افغانستان یو داسې سیمې په لور بیایو چې تاریخي ارزښت، طبیعي ښکلا او اقتصادي اهمیت ټول پکې سره راټول شوي دي. نو ګرانو لیدونکو، د خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او دغه په زړه پورې خپرونه موږ سره تر پایه وګورئ. دا سیمه ماهیپر نومیږي. هغه ځای چې د کابل جلال آباد ترمنځ د غرونو په زړه کې پروت دی او هره ورځ زرګونه مسافر له دې ښکلې درې څخه تګ راتګ کوي. ګرانو لیدونکو، د ماهیپر نوم ولې مشهور دی؟ د ماهیپر د نوم په اړه بېلابېل روایتونه شته. ځینې خلک وایي چې ماهي د کب معنا لري او پر د وزر یا الوتنې مفهوم ورکوي، یعنی الوتونکی کب. ځینې نور بیا دا نوم د سیمې له پخوانیو افسانو او طبیعي ښکلاو سره تړي. په ماهیپر کې غرونه داسې ولاړ دي لکه د طبیعت خاموشه ساتونکي، او لاره یې داسې تاو راتاو ده لکه د ژوند اوږده کیسه. ماهیپر یوازې یو عادي سړک نه دی، دا د ښکلا، خطر او حیرانتیا ګډه نړۍ ده. دلته هوا په څو دقیقو کې بدلیږي، یو ځای لمر وي، بل ځای ساړه بادونه او ناڅاپي باران. د غرونو له سینې څخه کله کله واړه او غټ کاڼي راښکته کیږي، لکه طبیعت چې په خپله ساه اخلي. د کابل ښار ختیځ لور ته د سروبي ولسوالۍ په مربوطاتو کې ماهیپر د هندوکش د غرونو ترمنځ یو زړه راښکونکې دره ده. دلته لوړ غرونه، ژورې درې، چټکې اوبه او د کابل سیند منظره هر لیدونکی ځان ته جذبوي. کله چې د ماهیپر پر لار سفر کوئ، داسې احساس کوئ لکه طبیعت چې د آرامۍ، ښکلا او امید یو نوې کیسه درته بیانوي. داسې کیسه چې په حافظه کې د تل لپاره پاتې کیږي.
د کابل سیند چې د افغانستان د مهمو سیندونو څخه دی د همدې سیمې له منځه تیریږي او د ختیځ افغانستان د ژوند یوه مهمه سرچینه بلل کیږي. ماهیپر یوازې د طبیعي ښکلا له امله مشهور نه ده، بلکې د افغانستان د برېښنا د تولید له مهمو مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. د ماهیپر بند د کابل سیند پر سر جوړ شوی او د هېواد د اوبو او انرژۍ په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. د دې بند د جوړولو چارې په 1950 کال کې د جرمني هېواد په مرسته پیل او په 1966 میلادي کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ماهیپر برېښنا کوټ 3 توربینونه دي او د افغانستان د برېښنا شبکې لپاره د انرژۍ په تولید کې مهم رول لري. دا پروژه د هغو پرمختیایي پروګرامونو یوه برخه وه چې د 20مې پېړۍ په منځنیو کلونو کې د افغانستان د عصري کېدو لپاره عملي شوه. ګرانو لیدونکو، که څوک غواړي د افغانستان ریښتینې طبیعي ښکلا وویني، نو ماهیپر یې له هغو ځایونو څخه دی چې لیدل یې نه یوازې د سترګو بلکې د زړه لپاره هم یو نه هېرېدونکی سفر دی. کله چې د ماهیپر پر لار سفر کوئ، داسې احساس کوئ لکه طبیعت چې د آرامۍ، ښکلا او امید یو نوې کیسه درته بیانوي. داسې کیسه چې په حافظه کې د تل لپاره پاتې کیږي. ماهیپر د سیلانیانو لپاره هم یو ځانګړې جاذبه لري. د پسرلي او اوړي موسمونو کې د غرونو شنې لمنې، د اوبو شور، ابشارونه او یخه هوا ګڼ خلک دې سیمې ته راکاږي. ماهیپر د فلمونو او مستندو ویډیوګانو مشهور ځای دی. د غرونو، سیندونو او ابشارونو له امله ډیری مستندي او سیاحتي ویډیوګانې دلته ثبت شوي دي. ګرانو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل وطن ویزټ در سره سبسکرایب او شیر کړئ. د خپرونې پای راورسېدو،
زه احمد رشاد صالح او زما کمرمین محمد حنیف اکبر له تاسو څخه اجازه اخلو او تاسو ټول په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارو. د خدای په امان.